السلام علیکم ورحمت الله. قاری صاحب محترم جوړې طبیعت ښه ده کرایې د خیر د الله دې وساته وروره. نو قاری صاحب موږ په هماغه ټیم کې راوتلي یو اول سر کې ریاست نه راووتو راغلو پاس د څوکۍ ولسوالۍ سپیرکو ساحه کې موږ یو مرکز و. موږ خو د هماغه په هدف راووتو. هلته ملګري مرکز کوټو لاندې سوي وو. یو ملګری شهید ده او 15 زخمیان دي. په لاره کې کلیوال وو، کورونه رالوېدلي وو. دغه کلیوال په دغه باندې سره مصروف وو. د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کلي د پیریانو کلی مکمل ختم ده. په سلګونو خلک شهیدان او زخمیان دي. د نورګل ولسوالۍ د شوماش اریت او ودیر کلی دا په مکمل کلی ختم ده. زخمیان او شهیدان سته. او د همدې نورګل ولسوالۍ ماماګل ساحه سید لغمان نورستان او کونړ پاس سرحدي سیمه ده. دغه ولسوالیو سره سرحد لري. دغه کلی مکمل تخریب شوي دي. نو عوامو غوښتنه کوله الحمدلله مجاهدینو ټولو ساحو ته رسیدګي کړې، خپله وسه او کوشش یې کړی، هوایي ځواک نه یې غوښتنه کړې او ټولو سره جریان کې وو. په ادامې خپل هم کوشش شروع کړل. د غرایزه علاقه ده نو خبره یې ورته کړې ده. د اوس بوکلاینونه او ماشینونه په مخه راغله، لاره صفا کوي. د ملي اردو وزارت د داخلي استخباراتو پرسونل مکمل په کار باندې ده. په ما قطعاتو خپلو د اوسېدو په ساحه کې هغه مجاهدین پاتې دي. د مرکزونو لپاره نور ټول لاس په کار دي. الحمدلله مجاهدین په پوره قوي مورال سره خپل خدمت روان کړی ده. نو ضرورت خالي هوایي ځواک ته د ورځې په اوږدو کې رسیدګي وکړي هلته دغو کلو ته. نو اوس موږ فلحال د څوکۍ په ولسوالۍ کې ولایت جریان کې ده. صحت عامه، فواید عامه، دا ټول پرسونلونه ده په کار باندې بوخت. الحمدلله یو مشکل هم نشته. تاسو ته پوره اطمینان درکوو، مشرانو ته اطمینان ورکړئ. موږ اوس